سلګونو کسانو په کابل کې د امریکا پر ضد لاریون کړی. په کابل کې سلګونو کسانو د امریکا له سفارت سره نږدې د دغه هیواد پر ضد شعارونه ورکړي او وایي چې امریکا د ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. دوی وایي چې امریکا په غیر قانوني توګه د افغانستان د خلکو شتمني کنګل کړې ده او دا کار دوی ته د منلو نه دی. لاریون کوونکي وایي چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله افغانان له ستونزو سره مخ دي، نو له همدې امله د امریکا خپل بندیزونه لرې کړي او نړیوال ته هم پکار ده چې امریکا د افغانستان د شتمنۍ آزادولو ته اړ کړي. امریکا هغه مهال د افغانستان میلیارډونه ډالر شتمني کنګل کړه چې طالبان د واک واګې واخیسته او تر دې دمه د دې شتمنۍ په کنګل کولو ټینګار کوي. په ورته وخت کې واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د امریکا د کانګرس ګڼو غړو په امریکا کې د بشري حقوقو فعال بنسټونو او ځینې اداراتو په بیلې لیکونو کې د بایدن له ادارې پر افغانستان د اقتصادي فشارونو د کمولو غوښتنه کړې ده. سرچینې وایي چې پر بایدن فشارونه ډیر شوي او ښایي دې ته اړ کړل شي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي او یا هم پر بدیلو لارو چارو فکر وکړي. له هغه وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، د بایدن ادارې پریکړه وکړه چې د هیواد شاوخوا 9 میلیارډ ډالر شتمني کنګل کړي. دې مسلې د افغانستان په اقتصادي چاپیریال کې بېباوري رامنځته کړه چې نه یوازې د پانګو د تېښت سبب شوه، بلکې په هیواد کې اقتصادي وضعیت ناوړه کړی دی.